رحمت الله نبیل رښتیا ووایه د حکومت مذاکراتي پلاوي سم دي؟ د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د مذاکراتي پلاوي د هرکلي په تړاو د زلمي خلیلزاد پر څرګندونو نیوکه کړې او ویلي دي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت اجنډا او پلاوي دواړه ناسم دي. خلیلزاد که څه هم د افغان حکومت له لوري اعلان کړي 21 کسیزه مذاکراتي پلاوي همشموله بللې او هرکلی یې کړی دی، خو نبیل په خپل ټویټر پاڼه کې خلیلزاد مخاطب کړی او پوښتلی دی چې صادقانه دې وغږېږي آیا دا پلاوي رښتیا هم سم تشکیل شوي که نه؟ نبیل ویلي د مذاکراتي پلاوي له غړو سره کوم مشکل او ستونزه نه لري، خو په وینا یې اجازه نه ورکوي چې افغانانو ته دې څوک په دا ډول سپکاوی وکړي. ښاغلی نبیل ویلي دا هماغه پلاوي دي چې 2 اونۍ وړاندې د خلیلزاد لخوا جوړ شوي او حکومت هم طالبانو ته له خپله اړخه د وړاندیز شوي پلاوي په حیث سپارلي دي. افغان حکومت 2 ورځې وړاندې د معصوم ستانکزي په مشرۍ 21 کسیزه مذاکراتي پلاوي اعلان کړه چې له طالبان سره به خبرو ته ځي او نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري تانت وویل چې دغه پلاوي اجنډا هم تکمیل کړې او ورسپارلې ده. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیات مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ شوی حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د دغه ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.